بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. محترم الفقه الميسر کتاب زمونږ جاری و ساری دی. الہ العالمین په فضل او توفیق سره نن مستحبات الصلاة وایو. د مانځه مستحبات. مصنف علیه الرحمه فرمایي چې تستحب الامور الاتیه، مستحب شمار کولی شي راتلونکي فی الصلاة په مانځه کې. ويحسن او بهتر دی ملاحظتها لحاظ ساتل د دې مستحبات لیکون اداء الصلاة دې دپاره چې شي ادا د مونځ علی وجه اکمل په کامل طریقې سره، یعنی د مستحباتو لحاظ ساتل دې دپاره چې مونځ کامل طریقې سره ادا شي. مستحب هغه ته ویل کېږي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ځل یا دو ځل کړي وي بیا یې پرېښې وي. اول نمبر ان یخرج الرجل کفیه من ردائه، یعنی وباسي به سړی دواړه ورغوي من ردائه د صادرنا او من کمیه یا لستوڼې عند التحریمة په وخت د تکبیر تحریمه کې. والمرأة زنانه چې دا لا تخرج کفیها نه به وباسي ورغوي په وخت د تکبیر تحریمه کې. نو اول نمبر سنت دا شو مستحب. دویم نمبر ان یکون نظر المصلی، یعنی نظر د مونځ کوونکي مونځ چې کوي کم ځای ته به ګوري الی موضع سجوده، یعنی ځای د سجدې ته به ګوري په کم وخت کې حال القیام، په حال د قیام کې چې کله ولاړ وي مونځ کوونکی نو کم طرف ته به ګوري سجدې ځای ته چې کم ځای کې سجده لګوي. دریم نمبر ان یکون نظره الی ظاهر قدمیه، یعنی وی به نظر د ظاهر د قدمونو ته حال الرکوع، حال د رکوع، یعنی دا غټې ګوتې سدي یعنی ظاهر قدمونه دی ته قتل. سلورم نمبر ان یکون نظره الی ارنبتی انفه حال السجود، یعنی سجدی په وخت کې نظر کول د پوزې نرمۍ ته. ان یکون نظره الی ارنبتی انفه، یعنی پوزې نرمۍ ته حال السجود په حال د سجده کې. پنځم نمبر ان یکون نظره الی حجر حال القعود، یعنی دا چې وی به نظر د غیږې ته، یعنی کم وخت کې حال القعود، یعنی کم وخت کې قاعده وی قاعده کې ناسي نو کم طرف ته به ګوري خپل غیږې ته به ګوري. شپږم نمبر ان یکون نظره الی المنکبین عند التسلیم، یعنی دا چې ګوري به دواړو ولو ته الی المنکبین دواړو ولو ته عند التسلیم په وخت سلام. سلام چې اړی نو اول به ښي طرف ته اړی نو ښي ولي ته به ګوري، بیا به ګس طرف ته واړی او ګس ولي ته به وګوري. اووم نمبر چې دی ان یدفع، دا چې دفع کوي به السعال ټوخی والتثاؤب او سویلی قدر استطاعته په اندازه د استطاعت چې څومره یې وس وي نو هغه به دفع کوي. اتم نمبر ان یکمض، یعنی پټه به کي فمه خوله خپه عند التثاؤب په وخت سویلي کې. اذا اضطر الیه، کله چې محتاج شي، کله چې اذا هر کله چې اضطر الیه چې محتاج شي الیه د خوله بندولو دپاره، یعنی محتاجیږي کنه خوله بندول ضروری وي بیا سړی شیطان ورپورې خاندي. نهم نمبر چې دی ان یقرأ فی القعود الاول والاخیر التشهد الماثور عن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه. وی نهم چې دی په آخري قاعده په هغه تشهد وایي کم چې ابن مسعود رضی الله عنه نه منقول دی چې کم مونږ وایو التحیات لله والصلوات والطیبات والسلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته. دغه لسم نمبر ان یقرأ فی الوتر خصوصا اللهم انا نستعینک. وی لسم په وترو کې به په خصوصیت سره دعای قنوت وی کم یو اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. دغه ویل دا هم څه شی دی؟ دا مستحب دی.
اوس مخکې مفسدات الصلات هغه اشیاء چې فاسدی مانځه لره مفسدات کنه. تفسد الصلات اذا حصل واحد فاسدی مزلره چې کله حاصل شي یو من الامور الاتیه د کارونو راتلونکي نه فی اثناء الصلات په دوران د مانځه کې په مانځه کې دغه شیان حاصل شي راغلل مثبت فاسدیږي. اول نمبر اذا فات چې کله فوت شي شرط یو شرط من شروط الصلات د شروطو د مانځونه په تیر دروسو کې تیر شو یو شرط د فوت کو مزد فاسد شو. دویم نمبر اذا ترک رکنن چې کله پریږدي یو رکن من ارکان الصلات د ارکانو د مانځنه یو رکن دی پریخو یا شروط دی پریخودل نو مزد فاسد شو. دریم نمبر اذا تکلم چې کله خبرې وکړي فی اثناء صلاته په دوران د مانځه کې سواون برابر خبره ده کان الکلام عمدا چې وي دا خبره قصدن او کان سهوا یا په سهوی سره او خطا یا په خطا سره نو مزد شو فاسد شو. سلورم نمبر اذا دعا چې کله وغواړي بما هغه یشبه کلام الناس چې مشابه وي کلام د خلکو سره کان یقولو داسې وي مثلا اللهم زوجني فلانه یا الله مالا پنیکا راکړي فلان کې او اطعمني تفاحه یا یو سیب را باندې وخوري. داسې دعا چې یو کس وکړه په مانځه کې هغه مز چې دی فاسد شو. پنځم نمبر اذا سلم على احد چې کله سلام واچي په یو باندې او رد سلامه یعنی یا پچا باندې سلام واچول او رد سلامه باللسان یا جواب ورکو په جبی سره وعلیکم سلام هغه سلام واچو دی سلام جواب ورکو او بالمصافحه یا لاس ور سره ملاو کو نو بیا موز فاسدی سواء برابر خبره ده کانت تسلیم او چې وی دغه سلام عمدن قصدن وی او کان سهوا یا په سهوی سره وي او خطا یا خطا سره وي نو موږ شو فاسد شو. اما هر کله اذا رد السلام چې کله ردی کو سلام جواب ورک به اشاره په اشاره سره نو فلا تفسدوا صلاته نو نفاسدیږي موږ. شپږم نمبر اذا عمل چې کله وک عملا كثير عمل كثير کو العمل الكثير هو الذي غلب على ظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة یعنی عمل کثیر هغه ته ویل کیږي چې یو کس راشي هغه دا ګمان نه کوي چې دا په مانځه کې ولاړ دی نو عمل کثیر دی ته ویل کیږي. او مخکې وم نمبر اذا حول صدره چې کله واړی سینه خپل عن القبلة قبلین سینه واړه ولا نو منځ فاسد شو. په مانځه کې ولاړ دی قبلین سینه واړه ولا. اوس اتم نمبر اوس دینه هغه کس وتلی دی چې یو کس ته بیا اودسي لاحق شو او هغه لاړو یعنی اودس دپاره یعنی سینه خو قبلې نه اوړي بیا بل مسله ده نو هلته بیا نه فاسدېږي. اذا اکل شیئا کله چې اخري یو شیز او شربه یا اسکی ولو کان الشیء المأکول او کوي دغه خوړلی شوی او مشروب یا اسکلی شوی قلیلا لږ یعنی که لږ خوراکي و که زیات مونځ لاړو فاسد شو. نهم نمبر اذا اکل الشیء الذي هر کله چې اخري هغه شی چې عالقه چې هغه نښتې وي باسنانه په غاښونو دده کې وکانه وي دغه نښتې قدر الحمصه په اندازه د چڼې یعنی دومره و دی وخوړه نو مونځ یې فاسد شو که دې نه کم و نو بیا نه فاسدېږي. لسم نمبر اذا تنحنح چې کله یې غاړه تازه که بدون حاجت بغیر د حاجت نه څه حاجت یې نشته. اوس امام دی هغه قرت دپاره غاړه تازه کوي نو څه خبره نه ده مونځ نه فاسدېږي. یولسم نمبر اذا تأوه او تأفف او ان اذا لم تكن هذه الاشياء یو کس اوهو کی یا اوفوفو کی دا په هغه وخت کې چې اذا لم تكن هذه الاشياء چې نوی دغه اشیاء ناشئتن پیدا شوی من خشیت الله که د الله د یری نو سایاتی ولستلو نو پدې کې د الله یره و خشیتو نو دا په جړا شو نو بیا خو اوهو اوفوف کوي نو بیا مونځ نه فاسدېږي. نو دلته وایي چې اذا لم تكن هذه الاشیاء ناشئه چې دغه اشیاء پیدا شوي نه وي
د خشیت د الله نه بیا موز فاسدیږي، او که دینه یعنی همدینه و خشیت د الله نه نو بیا موز نه فاسدیږي. و استثنا من ذلك المریض، او مستثنا کولی شي د دغه نه یعنی د موز فاسدول الذي هغه مریض چې لا یملک نفسه چې اختیار نه لري په خپل نفس باندې عن انین و تأوه فإن صلاته لا تفسد. یعنی دا چې دی دغه اوس اوف کوي او دغه داسې مریض دی چې هغه اختیار نه لري نو د موز چې دی وي فإن صلاته لا تفسد، فإن صلاته لا تفسد نو د موز چې دی دا نه فاسدیږي. بیا چې دغه په ځان باندې نه وي داسې بیماری وي چې اختیاري نه وي. 12 نمبر اذا بکا بصوت عال، هر کله چې وجاړي په تیز اواز سره ولم یکن البکاء او نوی یعنی چې اختیار نه لري د خپل یعنی ولم یکن البکاء او نوی د جړه ناشیان پیدا شوی من خشیت الله د یری د الله نه، یعنی د جړه چې د یری د الله نه ده، او من ذکر الجنه یا د جنت د ذکر نم نه ده، او النار د اور نه هم نه ده، بلکې کانه ناشیان بلکې پیدا شوی دی من وجع درد نه او مصیبت د مصیبت نه. نو دلته نه وګورئ وایي چې یو کس په تیز اواز سره وجړل او د جړه چې وه د الله رب العزت د یری نه وه، او یا داسې نه و چې دی آیات ولستلو پکې جنت یاد شوی یا اور نو په دې د وجې نه وجړل، بلکې دی وجړل په خېټه کې درد وغیره دی نو دې د وجې نه وجړل نو د موز چې دی فاسد شو. که دې نه علاوه د برعکس و جنت د وجې نه یا د اور د وجې نه جړل د الله د یری د وجې نه جړل دا خو بیا کامل خشوع ده نو د موز بیا نه فاسدیږي. 14 نمبر اذا انکشفت عورت المصلی، چې کله ښکاره شي عورت د مونځ کوونکي فی اثناء الصلاة په دوران د مانځه کې، په دوران د مانځه کې مدت اداء رکن، مدت ادا یعنی دومره موده چې یو رکن پکې ادا کیږي، دومره اندازه د عورت چې ښکاره و مونځ کوونکي چې یو رکن پکې ادا کیږي یعنی سجده رکوع وغیره پکې کیږي یو رکن شو نو د مونځ فاسد شو. 14 نمبر اذا وجدت چې کله وموندل شو نجاست پلیتی فی بدن المصلی په بدن د مونځ کوونکي او فی ثیابه یا په جامه د کی او مکانه یا په زیده د کی دومره اندازه یعنی مدت ادای رکن په اندازه د ادا کولو د یو رکن دومره اندازه نو مونځ فاسد شو. 15 نمبر اذا طرى الجنود کله لیونتوب راشي مونځ کوونکي باندې. 12 نمبر اذا طرى الاغماء کله بیهوشي راشي علی المصلی په مونځ کوونکي باندې نو مونځ فاسدیږي. او مخکې 18 نمبر اذا طلعت الشمس چې کله نور وخیږي فی صلاة الفجر په منځ د سبای کې یا مونځ دومره وګت کړي وي چې نور وختو یا دومره تاخیر پکې وکړو چې بس ودرېدو مونځ یعنی مطلب نور پکې وختو نو مونځ فاسد شو. 18 نمبر اذا دخل وقت الزوال چې کله وقت زوال یعنی زوال وقت داخل شي فی صلاة العیدین د اخترونو په مونځ کې، یعنی یا مونځ دومره وګت کو یا تاخیر کړي او دومره تاخیر کړي او چې د زوال وخت رالو نو مونځ چې دی دا فاسدیږي. 19 نمبر اذا دخل وقت العصر چې کله داخل شي وقت د مازیګر وخت داخل شو فی صلاة الجمعه د جمعې په مونځ کې، یعنی دومره تاخیر وکړو چې مازیګر مونځ وخت داخل شو نو مونځ فاسد شو. 20 نمبر اذا كان المصلي چې کله وی مونځ کوونکي متیمما تیمم کوونکي تیمومي کړي وي فوجد الماء بس موندی که اوبه وقدر على استعماله او قدرت لرلو په استعمالولو د اوبه باندې نو څه شو د مونځ چې دی فاسد شو مونځ فاسدیږي. نو سبا کوي او دس به کوي بیا به مونځ کوي. 21 نمبر اذا انتقض الوضوء بصنع چې کله ماچی او دس په خپل فعل سره د المصلي د مونځ کوونکي بصنع المصلي یعنی قصدنی مونځ چې دی هغه څه شی که یعنی او دس مات کو قصدن او بصنع غیره یا په بل یعنی مطلب قصدنی یعنی زور وغیره که هوا وته یا بغیر لدین نو مونځ فاسد شو.
دویشتم نمبر ادامت د حمزه چې کله اوږد که حمزه الله اکبر وکړو نو منځ فاسد شو. شتم نمبر اذا قرأ من المصحف چې کله یې ولستلو د مصحف نه، یعنی یو مصحف د قرآن دی راغستی د هغې نه قرأت کوي منځ فاسدېږي. ښه بعضې خلک داسې کوي نو د هغې منځ نه کېږي، دغه خبره یاد ساتئ. ښه بل اذا ادى رکنا چې کله ادا کی یو رکن فی حالت النوم په حالت د خوب کې، ولم یعید او بیا یې اعاده ونه کذلک الرکن د دې رکن بعد الانتباه من النوم پس ته بیدارېدلو د خوب نه. یعنی یو کس دی اوده دی یو رکن په خوب کې ادا که او د خوب نه پاسېدو او په دې کې دا رکن بیا ادا نه که چې کوم په خوب کې ادا کړی نو د مونځ چې دی فاسد شو. 25 نمبر اذا کان المصلی چې کله وي مونځ کوونکی صاحب ترتیبا صاحب د ترتیب، یعنی 15 وخته مونځونه نه زیات دی نه فوت شوي نه وي، فتذکر دته دا یاد شو فی اثناء الصلاة په دوران د مانځه کې چې ان علیه فائتة چې بېشک یعنی دا دینه خو یو فوت شده مونځ نو لم یقضها بعدو او قضا یې نه دی کړی دینه، یعنی قضا یې نه وه کړې او دا صاحب ترتیب و سهار مونځ یې نه و کړی ماسپښین مانځه ته ولاړو نو مونځ یې نه کېږي دا به اول هغه ګرځئ نو د مونځ چې دی دا فاسد شو. ماسپښین مونځ اول به سهار کوي بیا به د ماسپښین کوي. ښه 26 نمبر اذا استخلف الامام چې کله خلیفه جوړ کو امام رجلا داسې کس چې لا یصلح للامامت چې هغه صلاحیت نه لري د امام د امامت صلاحیت نه لري هغه مخکې کړی نو مونځ چې دی هغه فاسدېږي په دې باندې. 28 نمبر اذا ظن انه قد سبقه الحدث چې ګمان وي چې دې ته رسېدلی دی بیا اودسي فخرج من المسجد وتلو د مسجد نه او تجاوز الصفوف یا واوړېدلو د صفوفو نه او السترة فی غیر المسجد یا د سترې نه د غیر مسجد نه دا چې دی دا مونځ فاسد شو. 28 نمبر اذا ضحک چې کله وخاندل فی اثناء الصلاة بالصوت په دوران د مانځه کې په اواز سره مونځ فاسدېږي. اذا نزع چې کله یوویسته خفه موزه فی اثناء الصلاة په وخت دوران د مانځه کې سواون برابره خبره ده کان النزو چې وي دا ویستل بالعمل القلیل او الکثیر په عمل قلیل سره یا په کثیر سره مونځ چې دی دا فاسد شو. 30 نمبر اذا سبق المقتدی امامه چې کله مخکې شو مقتدی امام او د امام نه فی اداء رکن په ادا کولو د رکن سره بحیث په داسې شان سره چې لا یکون شریکا مع الامام چې شریک نوي امام سره فی ادائی ذالک رکن په ادا کولو د دې رکن باندې، یعنی مقتدی چې دی دا امام نه مخکې رکن کوي یعنی ارکان ادا کوي او په دې کې اړو امام سره دغه پاتې نشو، یعنی که ان رکع المقتدی یعنی پشان د دې رکعت د مقتدی قبل امامه مخکې د امام نه ورفع رأسه قبل رکوع الامام او پورته کی سر مخکې د رکوع د امام نه ولم یعد ذلك رکوع ما هو او یعنی مطلب وی نه ګرځولو دې سر رکوع یعنی واپس اعاده یې نه کړه د دې رکوع. ګورې صورت د مسلې داسې جوړیږي یو مقتدی دی هغه امام پسې ولاړ دی، اوس مقتدی چې دی مخکې منډې وي د امام نه دا سخته ګناه هم د حدیث شریف کې د دې وعید هم راغلی دی د انسان مخ مسح کیږي، خدا چې دی مخکې ځي بعضې خلکو دا عادت وي رکوع یو که امام نه دی راغلی نو امام رانلو او دا هغې نه مخکې پاسېدو نو چې کله مخکې پاسو هغې نه پس بیا امام راغی نو دا کس چې دی دا مونځ چې دی دا فاسدېږي. اوس که داسې و دا واپس رالو دی امام یعنی امام دی رکوع ته رالو دی خو رکوع کړی بیا رالو بیا خو صحیح کېږي. اوس که داسې و مخکې دی رکوع وکړه نو دا په رکوع کیو نو امام رکوع ته رالو بیا خو دواړه یو ځای کېږي، نو که دې رکوع داسې وکړه چې اړو امام پکې رانله نو بیا د مونځ چې دی دا فاسدېږي. یو 30 نمبر اذا حصلت چې کله حاصل شي جنابت فی اثناء الصلاة په دوران د مانځه کې سواون برابره خبره ده حصلت چې حاصل شوی بالنظر الى امرأة
یعنی یو زنانه ته کتلو باندې یعنی مطلب دې ته یعنی دا جنوب شوی دی او بالتفکر فی جمالها یا سوچ او فکر داغی په جمال کې یعنی داغی خایز داغی په سوچ او فکر کې د جنوب شو به احتلام یا احتلام وشو نو په دې صورتونو کې چې دی دا یو دېرش صورتونه بیان ک چې مفسدات د مانځه وو نو په دې باندې چې دی هغه مانځه نه سړی وځي مونځ یې ماتېږي هغه به دوباره کوي دا مثان دی الامور التي لا تفسد بها الصلاة هغه کارونه چې نه فاسدېږي په دې باندې مونځ نو لا تفسد الصلاة بالامور الآتیه نه فاسدېږي مونځ بالامور الآتیه پر راتلونکي کارونو باندې اذا سلم ساهیا للخروج من الصلاة کله چې یو کس سلام واړی د وتلو د مانځه نه ساهیا یعنی سهو سره 2 رکعات یې کړي دي او پته نه ده چې دا اوس ما 4 کړي دي مونځ یې نه فاسدېږي بیا دې بنا پې وکړي. دویم نمبر اذا مر احد چې کله تیر شي یو کس فی موضع سجودی په ځای د سجدې یعنی یو کس مخې ته تیر شو سخته ګناه ده حدیث شریف یې دومره وعید راغلی که یو کس ته پته ولګي چې دومره ګناه ده نو 40 کاله به هلته ودرېږي خو د ده مخې نه به تیر نه شي. دریم نمبر اذا اکل شی چې کله اخري یو شیز الذي هغه علقه یعنی چې هغه انخطې وي بیا اسناني په غاښونو د ده کې او وکان او دا وي اقل من الحمصه دی کم د چڼې نه یعنی دې نه کم وي دی وخوړه په مانځه کې نو مونځ یې نه فاسدېږي. څلورم نمبر اذا نظر الى مکتوب وفهمه او چې کله یې وکتل یو لیکلی شوي په هغه باندې پوه شو هلته مخکې خو دا و چې فاسدېږي هغه شیز د ګوري یا قرآن مصحف ته ګوري ولته نه وایي دلته یو لیکلی شي په دیوال باندې یا څه شي باندې یو شی لیکل شوی دی او ته په دې باندې پوه شوې نو په دې باندې چې دی دا مونځ نه فاسدېږي.